او رښتیا وایي دغه حوالې معاصرې حوالې پاتې شوې که نه د ښادۍ حوالې کې دا خبره چې د مسلمان سره د ګناه د وجې نه چې هغه اصلاح شي د هغې په نیت باندې ورسره خبرې بندوی شي دا مسله په معاصرو فتاوو کې جامع الفتاوا لیکلي دریم جلد 244 نمبر صفحه د کتاب الحذر والاباحه فتاوا رحیمی لیکلي اتم جلد 209 نمبر صفحه د کتاب الطلاق فتاوا محمودی لیکلي اتلسم جلد 1512 نمبر صفحه د باب المعاشره والاخلاق لیکلي دي که نیت د سړي پکې د اصلاح بالکل ورسره قطع تعلق کوی شي کفایت المفتی کې دا مسله 15 ځل لیکلي خو یو ځل مې دغه کړه راواړوله دا دی کفایت المفتی دویم جلد 240 نمبر صفحه د کتاب الحدود والجنایات نو خلاصه دا شوه چې د اصلاح په نیت باندې یا د ځان د ضرر د دفاع کولو په نیت باندې د یو مسلمان سره چې تر څو هغه توبه نه وي ویستې او اصلاح شوی نه وي بالکل سړی ورسره قطع تعلق کوی شي لیکن بیا هم ورسره تعلق ساتل د دې قطع تعلق نه افضل دي ځکه کېدای شي تعلق کې د ورته نصیحت وکړي او چې قطع تعلق دی وي نو بیا به څه نصیحت ورته وکړي نو نصیحت خو افضل دی. السلام علیکم ورحمت